ملا هیبت الله وایي له محکمې پرته هیڅوک د سزا ټاکلو حق نه لري. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په خپل نوي حکم کې ویلي هیڅوک د محاکمو له پریکړې پرته د سزا ورکولو او بیا یې د عکاسۍ حق نه لري. د نوموړي دغه حکم د طالبانو تر مدیریت لاندې باختر خبري اژانس کې خپور شوی دی. په دغه فرمان کې طالب چارواکو ته لارښوونه شوې ده چې د محکمې له حکم پرته دې څوک په لښتو درو او کیبل نه وهل کیږي. نړیوال سازمانونه ډیر وخت داسې رپورټونه خپروي چې طالبان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمې تطبیق کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې چې د جون میاشتې پر 8 نیټه خپور شو ویلي دي چې طالبان په پنجشیر کې د خپلسرو او ډلهییزو نیونو او داسې نورو کارونو مرتکب شوي چې جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د طالبانو د مشر دغه حکم داسې مهال خپریږي چې د سه شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې طالبانو د دوی په قول په قتل تورن یو کس په عام محضر کې قصاص کړ. د طالبانو د مشر په فرمان کې ویل شوي دي چې په دغه حکم کې له یادو شویو ټکو سرغړونه جرم ګڼل کیږي او له خپلو چارواکو یې غوښتي دي چې ترسره کوونکی قانون ته وسپاري.